سلامونه نیکې هیلې مې ومنئ درنو لیدونکو. هیله ده چې روغ جوړ اوسئ. درنو لیدونکو، د نن ورځ لپاره تاسو ته په زړه پورې کیسه لرم، نو په دې هیله چې دغه کیسه را سره تر پای وګورئ. وایي د لیوه په ستوني کې هډوکی بند شو. نږدې و چې لیوه مړ شي. لیوه د مرغه څخه مرسته وغوښتله. مرغه سر د لیوه خوله کې داخل کړ او لیوه یې د مرګ څخه بچ کړ. مرغه لیوه ته وویل چې اوس به ماته څه شی ډالۍ راکوې، ځکه ته مې د مرګ څخه خلاص کړې. لیوه وویل د تا لپاره همدا غټه ډالۍ ده چې سر دې زما له خولې څخه ژوندی ویستی. نو درنو لیدونکو، د نامناسبه کس سره که ښه هم کوې، که بې ضرره ترې خلاص شوې، همدا یې غټ لطف او احسان دی.